سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د پوهې میډیا څخه د روغتیا له برخې یو مهم مطلب ته. په بدن کې د ویټامین ډي د کمښت نښې. په ځینو حالاتو کې د ویټامین ډي د کمښت هیڅ نښې نه څرګندېږي، خو په ځینو نورو کې له څو کالونو وروسته راڅرګندې شي. مګر د ویټامین ډي کمښت د ځینو روغتیایي ستونزو رامنځته کېدو له کبله کېږي، په ځانګړي ډول چې دغه ستونزه اوږدمهاله وي. نو له طبیعي کچې د ویټامین ډي کموالی ممکن له لاندې لاملونو څخه وي: د هډوکو فریکچر یا ناثابته کېدل. دا کولی شي پر کوچنیانو زر اغیز وکړي. چې هډوکي نرم وي، د هډوکي فریکچر د قد ټیټوالی، د غاښونو ستونزې او په تګ کې د ستونزو لامل کیږي. د هډوکو زیات ماتېدل، هډوکي ماتېدل ممکن په ځینو حالاتو کې له یو کوچني لامل څخه وي او دغه حالت په لویانو کې ډیر څرګندېږي. په ځینو حالاتو کې دا د فریکچر ته اشاره کوي. په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي، خو ویل کېږي چې خفګان، د هډوکو کمزوري او درد هم د ویټامین ډي د ټیټې کچې له کبله رامنځته کېدای شي. دغه راز روغتیاپوهانو خبر ورکړی چې د ویټامین ډي بشپړتیا د دویم ډول شکر په مخنیوي کې هم مرسته کوي. له پوهې میډیا څخه مو نننی مطلب همدومره و. تر بیا ښې چارې.